د 4000 لغتونو د اول کتاب د 5م درس د داستان برخه. The Jackal and the Sunchild، یعنی شغال او لمریز ماشوم. The Jackal، شغال، and the Sunchild، لمریز ماشوم. A jackal is a wild dog with a big black back. و شغال چې دا یو وحشي یا ځنګلي سپی ده چې یو توره غټه ملا لري. A jackal is a wild dog. شغال یو وحشي ځنګلي سپی ده with a big، یو غټي black back، ملا سره یا ملا درلودونکی. It reside in the desert. هغه چې ده په صحراو یا دشتو کې اوسیږي. It resides هغه اوسیږي یا استوګن لري in the desert، په صحرا یا هم دشتو کې. But how did the jackal get his black back؟ خو سوال ده چې څنګه دغه شغال دغه غټه توره ملا ترلاسه کړې یې، څنګه دغه توره غټه ملا درلودلې ده. This was how it happened. دلته یې وایي چې څنګه دغه واقع سوې ده. One day the jackal saw a girl. یو ورځ شغال چې ده جلکۍ ولیدله. One day، یو ورځ the jackal، شغال، saw a girl، یو جلکۍ ولیدله. She was sitting upon a rock. هغه چې ده د تیږې د پاسه ناسته وه. She was sitting، هغه ناسته وه upon a rock، د تیږې د پاسه. She was not a normal child. هغه یوه عادي جلکۍ نه وه یا عادي ماشوم نه و. She was not، هغه جلکۍ چې وه not a normal child، یوه عادي ماشومه نه وه. She was a rare and a beautiful sunchild. هغه چې وه یوه کمیافته، نادره او ښایسته لمریز ماشوم و. She was، هغه وه a rare، یو نادره یا کمیافته and beautiful sunchild، او ښایسته لمریزه ماشومه یا ماشوم. She was bright and warm like the sun. هغه چې وه ځلېدله، یا مثال د خبرې لکه برق داسې ځلېدله یا روښانېدلو ده. and warm like a sun، the sun، او ګرمه لکه لمر داسې وه، یعنې هغه چې وه لکه لمر داسې هم ځلېدله او هم ګرم وه. The child saw the jackal and smiled. دغه ماشوم چې ده شغال یې ولیده او ویخندل یا ویخندل. The child، ماشوم چې ده saw the jackal، ګیدړی یا شغال یې ولیدله and smiled، او ویخندل یا په خندا شوله. د دې پاراګراف لغتونو ته نظر شئ دوستانو. wild ځنګلي یا وحشي. resides په معنا دی هستوګنه درلودل یا اوسېدل. normal عادي یا هم مناسب. rare یعنی کمیافت یا ډیر کمیافته یا نادر. She said، Jackal، I have been relaxing on the rock for too long. شغاله، زه له ډېره وخت راهیسې یا له ډېر ځنډ راهیسې په دغې تیږه باندې ارام یا هم دمه یم یا دم مې کوله. She said، هغه ویلې Jackal، شغال ته I have been relaxing، ما یعنې د ډېر ما ارام کوو یا دم مې کوله on this rock for too long، په دغې تیږې له څه وخت راهیسې یا له ډېر وخت راهیسې. I must get home soon. زه باید چې ډېر ژر کور ته لاړ شم. I must get، زه باید چې لاړ شم home soon، کور ته ژر. But I am slow and you are fast. مګر زه چې یم سلو یا کرار یم او ته چې ډېر تیز یې. But مګر I am slow، زه کرار ارام یم وروزم. And you are fast، او ته چې ډېر تیز یې. You will likely get me home more quickly. په احتمالي ډول سره ته ډېر تیز ما کور ته رسولی شي یا ډېر ژر ما کور ته رسولی شي، په تیزۍ سره ما کور ته رسولی شي. You will likely، ته شاید چې یا په احتمالي ډول سره get me home، ورسوي ما کور ته more quickly، ډېر تیز یا هم له ما څخه ډېر تیز ما کور ته رسولی شي. Then she requested، will you carry me home؟ وروسته هغې درخواست یا غوښتنه وکړه، آیا ته ما کور ته رسوې؟ Then she requested، وروسته هغې درخواست یا غوښتنه وکړه will you carry، آیا ته ما وړې me home، کور ته. If you do I will give you a gift، که چېرته دا کار وکړې زه به تا ته یوه تحفه درکړم. If you do، که چېرې ته ما ورسوې یا ته دا کار وکړې I will give you a gift، زه به تا ته یوه تحفه درکړم. This necklace belong to me but I will give it to you. دا غړکۍ چې ده غړبند
دا د ما مربوط ده یا د ما ده، مګر زه به تا ته د درکم. This necklace دغه غاړکۍ چې ده belongs to me د ما ده یا په ما پر مربوط ده. but I will give it to you مګر زه به دغه تا ته درکم. د دې پاراګراف لغتونو ته دوستانو متوجه سئ. relaxing یعنی آرام کول، دمه کول. likely احتمالي. requested درخواست یا غوښتنه. belongs یعنی مربوط یا په چا پورې اړه لرل. The wild jackal agreed وحشي یا ځنګلي شغال چې ده موافق یا سره همراز شو. The wild وحشي jackal شغال agreed موافق شو یا سره ومنله. So the sun child sat on the dog's back. نو دغه لمریز ماشوم چې ده د هغه په شا باندې کېناسته، د شغال په شا باندې کېناسته یا دغه سپي په شا باندې کېناسته. So the sun child نو باندې په خاطر لمریز ماشوم سات کېناسته on the dog's back د سپي په ملا باندې. They started to walk. دوی چې ده په قدم وهلو باندې شروع وکړله. They started to walk. دوی په قدم وهلو باندې شروع وکړه. But soon the jackal felt ill. مګر ډیر زر دغه شغال چې ده د مریضي احساس یا د ناراحتۍ احساس وکړه. But soon مګر ډیر زر د jackal د شغال چې ده felt ill د ناروغۍ احساس وکړه یا د نارامۍ احساس وکړه. The sun child was very hot on his back. دا کوم لمریز ماشوم چې د ډیر ګرم و د هغه په ملا باندې یعنی ډیر تودوخه تولیدوله. The sun child لمریز ماشوم was very hot ډیر ګرم on his back د هغه په ملا باندې. The heat was hurting his back very badly. دا کومه تودوخه چې د څخه تولیدله د هغه سپي یا د شغال ملا چې د ډیره بده خوکړه. The heat was hurting دغه تودوخه چې د خوک یا زخمی کې his back د هغه ملا very badly ډیر خرابه یا ډیر بد. I made a terrible error in judgment. یعنی ما چې دا یو ډیره غلطي وکړله په قضاوت یا په دغه پریکړه کې. I made a terrible error ما یو غټه غلطي وکړله in judgment په قضاوت یا پریکړه کې. He thought هغه فکر وکړ یعنی دا شغال فکر وکړ چې ما ډیره غټه غلطي وکړله چې دا مې سره ومنله. He shouldn't have agreed to carry her. یعنی هغه باید چې نه وای موافقه شوی یا نه وای سره منلی چې تو د انتقال کی. So he asked her to get off. یعنی نو د شغال هغه څخه وغوښتل چې له کته سي یا پیاده سي. So he نو باندې په خاطر هغه asked her to get off له د لمریز ماشوم څخه وغوښتل چې پیاده شي یا کته شي. د دې پاراګراف لغتونو ته دوستانو وګورئ. hurting یعنی خوګول، badly بد یا خرابه، error غلطی یا تروتنه، judgment قضاوت یا پریکړه. But she did not مگر هغه سره ونه منله، د لمریز ماشوم سره دا ونه منله. The jackal back continued to get hotter and hotter. دغه د شغال ملا چې و ادامه ګرمېدلو ادامه درلودله، یعنی نور هم ګرمېده پسې ګرمېده. د jackal back د شغال ملا چې و continued to get hotter and hotter په جریاني ډول سره یا په مداوم ډول سره دوامدار ډول سره ګرمېدله او ګرمېدله نور هم پسې ګرمېدله. He had to get away from the sun child. هغه مجبوره شوه یا مجبوره وه چې له sun child یا لمریز ماشوم څخه وتښتي. He had to get away هغه باید چې وتښتي from the sun child یا هغه باید تښتېدلی وای له sun child لمریز ماشوم څخه. So he made a plan. نو هغې یو پلان جوړ کړ، یو پلان یې ځان لپاره جوړ کړ. First he ran as fast as he could. یعنی لومړی هغې چې څومره کولی شو په همغه اندازه باندې تیزه لاړه. First لومړی he ran as fast as he could. هغه چې څومره تیزه لاړله، څومره چې کولی شو په همغه اندازه باندې تیزه لاړه. He hoped هغې هیله درلودله the sun child would fall up. هغې هیله درلودله چې دغه لمریز ماشوم کیدای شي چې ولویږي یا امکان لري چې ولویږي. He hoped هغې ارزو درلوده the sun child would fall off. دغه لمریز ماشوم کیدای شي چې ولویږي. But she did not. مګر هغه ونه لویدله یا مثال د خبر دا کار ونه شو. So when the sun child was looking at the sky, no aware of the jackal's next plan. نو کله چې دغه لمریز ماشوم اسمان ته کتل، د شغال له راتلونکي پلان څخه نه وه خبره.
So when the sun child نو په همدې په خاطر کله چې لمریز ماشوم was looking کتل at the sky اسمان ته not aware of the jackal's next plan نو د جاکل یا شغال له راتلونکي پلان څخه نه و خبره. He jumped into a field of flower نو باندې په خاطر د شغال چې د ګلونو یا د ګلانو یو میدان ته یا ساحې ته جمپ یا ګام واچاو. He jumped هغه ګام واچاو into a field په داخل یا ساحې ته a flower د ګلانو یو ساحې ته. As a result the child rolled off his back نو د دې په نتیجه کې د ماشوم چې د هغې له ملا څخه ورغړېده یا مثال د خبرې خطا شو. As a result د دې په نتیجه کې the child rolled off his back دغه ماشوم د هغې له ملا څخه ورغړېد. The jackal ran away د شغال چې ده وتښتېد. د جاکل شغال چې ده run away وتښتېد. run away په معنا د تښتېدلو. But the sun child left a mark on the jackal back a visible black mark او دغه سنچال چې ده یا لمریز ماشوم چې ده د شغال په ملا یا شا باندې یو ښکارېدونکی توره نښانه پرېښودله. But the sun child مګر لمریز ماشوم left a mark پرېښود یو نښه on the jackal back د شغال په شا باندې a visible black mark یو ښکارېدونکی تور داغ یا ټاپ. Ever since his experience with the sun child the jackal has had a black back نو له همغه ځایه چې دغه شغال له سنچال سره کومه تجربه یا هغه چې لري له همغه ځای څخه دی یو توره ملا لري. Ever since his experience همیشه له هغه څخه چې مثال د خبرې دی کوم تجربه لري with the sun child له مریض ماشوم سره the jackal has had a black back نو دغه شغال چې ده یو توره ملا لري. دوستانو داستان برخه وه. هیله لرم چې تا هم یو څه ترڅه کوي. راتلونکي درس ته بیا هم حاضرېږو. مخه ته مخه ښه وخت.